بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو ورونو او خویندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و باد ساته. امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې او تعویض سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. نن درته محترمو په دې ویډیو کې د خاوند د مسخر کولو یو ډیر لوی طاقتور تعویض او وظیفه بیانوم. داسې ښځه او داسې زنانه چې خاوند نافرمانه وي، سرکشه وي او د دې خبره نه مني، که دا ورته سمه خبره هم کوي نو هغه نه مني. د دې د وجې نه دغه زنانه پریشانه وي چې څنګه به زما د خاوند زما تابعدار شي، او چې څنګه ورته زه ویم هغه زما خبره مني او هماغه شانتې کوي او زما عزت کوي، زما وقار کوي، د هغه په زړه کې زما ځای پیدا شي. نو زما عزتمندو، که چېرې داسې خویندې وي چې د خاوند د نافرمانۍ نه پریشانه وي، نو هغوی د زما نه دا تعویض حاصل کړي. انشاءالله تعالی خاوند به په راه راست باندې راشي او د دې به تابعدار شي. یا زما عزتمندو، یا خاوند دی خپلې ښځې نه تنګ دی، پریشانه دی، جنګ جګړې ورسره کوي، خپل منځ کې اختلافات وي، نو که خپله ښځه خپله تابعداره جوړول غواړي نو دا تعویض د دواړو دپاره ډیر زیات مفید او اثرناک دی. که چېرې تاسو دا تعویض حاصلول غواړئ نو ما سره زما په واتساپ نمبر باندې تاسو رابطه وکړئ. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو په خدمت کې دا درخواست دی چې تر اوسه پورې کوم زما چینل لا سبسکرایب کړی نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والے نشان دی، تاسو کلیک کوئ، سلیکټ آل کوئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند تعویضونه او نقشونه راوړم. زما عزتمندو، په کورونو کې اکثر اختلافات راځي او دا اختلافات د ښځې او خاوند ترمنځ هم راځي او د وروڼو او خویندو ترمنځ هم راځي. نو هم د دې د وجې نه په کور کې بې اتفاقۍ او جنګ جګړې پیدا شي او خبره جدایۍ ته ورسیږي. نو اول خو زما عزتمندو، د صبر نه کار اخیستل پکار دي او دعا کول پکار دي چې یا الله زمونږ ترمنځ دا بې اتفاقۍ او دا جنگ جګړې ختم کړي او دا نفرتونه ختم کړي. او بیا زما عزتمندو، که د دې نه پس بیا هم سلار نه جوړیږي نو بیا تاسو دا وظیفه هم کولی شئ. که وظیفې نه پس هم بیا کار نه برابریږي نو بیا دا تعویض تاسو استعمالولی شئ. زما عزتمندو، وظیفه هم ډېره طاقتوره پاورفل وظیفه ده او تعویض بیا د هغې نه ډېر زیات طاقت والا دی. که چېرې تاسو تعویض استعمالول غواړئ یا وظیفه کول غواړئ یا دواړه کول غواړئ نو ما سره زما په واتساپ نمبر باندې تاسو رابطه وکړئ. زما عزتمندو، اکثر په کورونو کې رونه وي خو د هغوی خپل منځ کې انصاف نه وي. مور او پلار خپل منځ کې انصاف نه کوي یا رونه خپل منځ کې انصاف نه کوي. چې کوم ورور د پیسو والا وي، مالدار وي، نو مور پلار او ټول رونه خویندې ټول کور هغه طرف ته مایل شي، او چې کوم ورور غریب وي، کمزور وي، خوار وي نو هغه ته څوک پروا په هغه باندې نه ساتي، هغه ته څوک ګوري نه، هغه ته څوک صلاحګانې او مشورې نه کوي. په دې وجه باندې دا ورور هر ټایم پریشان خفه وي او د ده چې کومه ښځه وي، کور والا وي، هغه هم ډېره زیاته پریشانه وي. نو که چېرې دا زنانه دا غواړي چې زما دا خاوند د دې رونو نه جدا شي او خپل کور دی آباد کړي او خپل کاروبار او روزګار دی روان کړي، نو زما عزتمندو، دې ښځې ته پکار دي چې د خپل خاوند د راوړلو دپاره د دا وظیفه د ماسخوتن لمونځ نه پس کوي. زما عزتمندو، اوس راځم وظیفې طرف ته. مکمل ترتیب او طریقې کار زه تاسو ته بیانوم. داسې ښځه چې هغه دا غواړي چې دا خاوند دی زما تابعدار شي او زما خبره دې مني، یا داسې خاوند چې ښځه خبره نه مني او خاوند دا غواړي چې دا ښځه دې زما تابعدار شي. نو زما عزتمندو، که چېرې تاسو خپل خاوند د وروڼو نه جدا کول غواړئ او په خپل کنټرول کې راوستل غواړئ، یا خاوند وي خپله ښځه خپل کنټرول کې راوستل غواړي، نو زما
عزتمندو د ماسخوتن مز نه پس هر ورځ به تاسو د ماسخوتن مز نه پس دا عمل او دا وظیفه به تاسو کوئ. زما عزتمندو کله چې تاسو د ماسخوتن منځو کوي نو په خپل ځای باندې به کښېنئ. د ټولو نه مخکې 3 پیرې به تاسو درود شریف ووایئ. ښه دا ده چې درود ابراهیمي ووایئ. د دې نه پس به دا کلمات مبارکه چې تاسو ته په سکرین باندې هم ښکارېږي دا به تاسو 11 ځله ووایئ، یعنې 11 مرتبه. کلمات مبارکه دا دي: یا مسخر القلوب سخر لی قلب زوجی لما اريد برضاک. زما عزتمندو دا به تاسو ووایئ. بیا ورپسې 3 پیرې یعنی 3 ځله به تاسو درود شریف ووایئ. دغه شان که چېرې تاسو هم د دې حوالې سره یو طاقتور او پاورفل تعویض حاصلول غواړئ نو زما په واتساپ نمبر باندې ما سره رابطه وکړئ. دا دومره طاقتور تعویض دی چې تاسو ورته حیرانه پاتې شئ. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو او دا تعویض دا وظیفه به ستاسو ډېر زیات خوښ شوي وي. که ویډیو مو خوښه شوي وي